سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك پاکی د تعالی پارا اللهم اے الله تعالی وبحمدك اوستاین د تعالی پارا وتبارك اسمك وبركت والدين مستا وتعالى اوجد جدك شانستا ولا اله ونشتد حقدار د بندګۍ غیرک سواستانا. اعوذ زپنا طلب کوم بالله فمدد د الله تعالی سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلې شوینا. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله خاص په امداد د نوم د الله تعالی الرحمن چې عام مهربان دی، الرحیم خاص رحم کوونکی دی. شروع کوما الحمد ټول صفاتنا د کمال لله خاص الله تعالی د پاره دی، رب العالمین چې پالون کې د ټولو مخلوقات دی، الرحمن چې عام مهربان دی، الرحیم خاص رحم کوونکی دی، مالک واقدار دی، یوم الدین د ورځې د بدلی. ایاک نعبد خاص تا عبادت کو منگا و ایاک نستعین او خاص تا نه مدد طلب کو منگا. اهدنا روان کې منگا الصراط المستقیم پلار نیغا، صراط الذین لار داغ خلق انعمت چې تا نعمت کړي دي علیهم پاوی باندې، غیر المغضوب چې نه د غوسه کړی شوی علیهم پاوی باندې، ولا الضالین او ندی بیلاری. آمین. یا الله تعالی زمونږ دغه دعا قبول کړي. قل او یا اے نبی صلی الله علیه وسلم هو شاندار الله احد الله تعالی یک یو دے، الله الصمد الله به حاجت دے، لم یلد ند الله نه څوک پیدا دے، ولم یولد او نه الله تعالی پیدا کړی شوی دے، ولم یکن له او نشته دے د الله تعالی د پاره کفوا هم مثل احد هیڅوک. الله اکبر. الله تعالی ډیر لوی دی. سبحان ربی العظیم دے رب زما چې لوی دی عظمت والده. سمع الله لمن حمده قبلی الله تعالی داغه چا چې څوک د الله صفت بیانې. ربنا اے رب زمونگا لک الحمد تعالی پارا تعریف دے ستائنه ده. الله اکبر. الله تعالی ډیر لوی دی. سبحان ربی الاعلی پاک دے رب زما چې ډیر اوچت دی. الله اکبر. الله تعالی ډیر لوی دی. التحیات د جب عبادتنا لله خاص الله تعالی لپاره دي، والصلوات او د بدن عبادتنا، والطیبات او د مال عبادتنا. السلام سلام دیوی علیک پتا باندې ایها النبی اے نبی صلی الله علیه وسلم، ورحمت الله او رحمت دیوی د الله تعالی، وبرکاته او برکتونه دیوی د الله تعالی. السلام سلامتی دیوی علینا پا منگ باندی، والا عباد اللہ الصالحین پا بندگانو دا اللہ تعالی چنیکان دی. اشہدو زگوائی کوم اللہ الہ چنشتر حقدار دا بندگئی الا اللہ سوا دا اللہ نا، و اشہدو زگوائی کوم ان محمدن یقینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہو بندہ دا اللہ تعالی دے، و رسولہو و رسول دا اللہ تعالی دے. اللهم صل اللہ تعالی رحمتنا راولیگی علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلى آل محمد او پا آل د محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کما صلیت لک سنگ چتا رحمتنا رالیگل دی علی ابراہیم پا ابراہیم علیہ السلام، وعلى آل ابراہیم او پا آل د ابراہیم علیہ السلام، انکا یقیننت حمید صفت کلیشوی مجید او لوی شان والے بزرگے والے. اللهم اے اللہ تعالی بارک برکتنا راولیگی علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلى آل محمد او پا آل د محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
کما بارکت لکه څنګه چې تا برکتونه را لېږلي علی ابراهیم په ابراهیم علیه السلام وعلى آل ابراهیم او په آل د ابراهیم علیه السلام انک یقینا ته حمید صفت کړی شوی مجید او لوی بزرګی والی رب اجعلنی ای رب زما وګرځئ ما لره مقیم الصلاة پابندی کوونکې د مانځه و من ذریت او زما د اولاد نه وم ربنا ای رب زمونږ وتقبل او تقبل کی دعا زما دعا ربنا اغفر لي ای رب زمونږ بخنه وکړه ماته ولوالدي او زما مور پلار ته وللمؤمنین او مؤمنانو ته یوم یقوم الحساب هغه ورځ باندې چې قائم بشي حساب دویمه دعا کله کله دا دعا ویل شي اللهم اے الله تعالی انی یقینا ظلمت ما ظلم کړی دی نفسي په خپل ځان ظلم کثیرا ډیر ولا یغفر الذنوب او نه بخي ګناونو لپاره الا مگر انت فغفر لي پس بخنو کې ماته مغفرتن داسې بخنه من عندك چې ستاسو طرف نه وي ورحمني او رحمك بما باندې انك یقینا انت الغفور الرحیم تی بخون کې مهربان درېمه دعا ربنا ای رب زمونږه آتنا راکی مونږ لره فی الدنیا په دنیا کې حسنتن توفیق د نیکۍ وفي الاخرت او په آخرت کې حسنتن بدله د نیکۍ وقنا وبچ کې مونږ لره عذاب النار د عذاب دورنا السلام علیکم سلام دی پتا سو باندې ورحمت الله او رحمت دی د الله تعالی